د مرګ او ژوندانه و چې مې ښکلی پرېښودو د مرګ او ژوندانه و چې مې ښکلی پرېښودو یارانو بېوسي و چې مې کلی پرېښودو صابره د هغې سترګو له اوښکو یېرېدمه پتلو کې چې مې داسې غري ونیولی پرېښودو ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ راغلی یم د هتیانو کودرو ته چېرته چې زموږ یو خوږ ملګری زړه پورې شاعر چې هغه انقلابي لیک هم ډېر زیات ښایسته کوي او هغه رومان لیک هم ډېر زیات ښایسته کوي زما د خبرې مطلب خورشید صابر رورو راغلی یم چې د هغوی نه ستاسو دپاره څو شعرونه هم ریکارډ کړم د هغه د ژوند په حواله باندې څه معلومات تاسو ته هم وشي نو ملګرو وخت په نه خرابوم راځم خورشید صابر رور له چې د هغو سره مو متوجه کړم خورشید صابر رور پروګرام کې درته په خیرالی او هرکلی وایم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه پترت صاحب ستاسو د انصار صاحب او د نوید کودروال صاحب چې تاسو دلته رالی او مونږ لم وخت راکو ډیره مننه کوم او ستاسو د پیج چې څومره مینوال دي هغه ټولو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات ډیره زیاته مننه صابر ورور ستاسو هم د نوید کودروال هم د ارشد انصار هم چې زموږ سره په دې پروګرام کې راغونډ شو یو دا ناسته جوړه شوله ډیره زیاته مننه مو کوم صابر وروره وخت مو څنګه تېرېږي بس چې د الله کرم دی او ستاسو د یارانو دعاګانې دي شکر دی هغه وخت روان دی او تاسو ته خو پته ده چې زما د ټیلرۍ دوکان دی بس په هغې کې د ژوند هغه ورځې شپې دي او ډېرې ښې سبا کېږي شکر دی ډیره مننه ډیره زیاته چې تاسو د دغې غریبۍ کې چې د انسان دومره مصروفیات او هغه وخت وباسي او بیا د پښتو ادب له ورکوي نو یقینا خبره ده چې دا ډیره زبردست او د ویاړ خبره ده صابر ورور مې د تپوسونه به درنه هم باقي کوم خو ملګري به سترګې په لاري زه یم چې څه شعرونه ورته ووایم پترت صاحب شعرونه دي چې ستا ځواني او مستي او ځای شي نو څه به کوي چې ستا ځواني او مستي او ځای شي نو څه به کوي وایه چې دوه لیوني او ځای شي نو څه به کوي او د رب دپاره په کمسو کې ګلان مه ګرځوه د رب دپاره په کمسو کې ګلان مه ګرځوه چې ستا ښایست او سپرلي او ځای شي نو څه به کوي مننه جي او د رب دپاره په کمسو کې ګلان مه ګرځوه چې ستا ښایست او سپرلي او ځای شي نو څه به کوي او یو په جامونو مین بلې د ګناه شمارونکې یو په جامونو مین بلې د ګناه شمارونکې نن چې ملا او ساقي او ځای شي نو څه به کوي مننه جي او هغه خو هسې هم د خوارو ګریوانونه شوکوي هغه خو هسې هم د خوارو ګریوانونه شلوي چې نشه او خاني او ځای شي نو څه به کوي مننه جي هغه خو هسې هم د خوارو ګریوانونه شلوي چې نشه او خاني او ځای شي نو څه به کوي او بل شعر دی پکې چې د نفرته سیوا نورې څه زده کړي نه وي چې د نفرته سیوا نورې څه زده کړي نه وي که بلها داسې سړي او ځای شي نو څه به کوي او صابر خو هسې هم دردونو ژوند ته پرېښی نه دی صابر خو هسې هم دردونو ژوند ته پرېښی نه دی چې پستا غم تنهایي او ځای شي نو څه به کوي ډېره مننه او تر کومې چې د متاثره کېدو خبره ده یا د استاز خبره ده نو حسین احمد صادق صاحب یو داسې نوم دی چې زما په خیال خو هغه په دې ټوله صوبه کې خلک ډېر ښه پېژني او د معیار په لحاظ د پښتو د شاعرۍ زما په خیال خو زما هغه ډېر زیات خوښ دی او ډېر زړه ته مې نږدې دی جي ستاسو په صادق صاحب باندې یو شعر هم دی چې فراق سینه مینه ویشي مینې له پیدا یې صادق غنم رنګه څه لونګ لونګ سړی صابر صاحب زه تقریبا چې زمونږ او ستاسو 14-14 کاله کېږي چې یو ځل هغه یو ملګرتیا ده روانه ده هغه یو ناسته فاسته روانه ده د هغې باوجود تاسو شکر دی ښه لیک کوئ ښه محنت کوئ تر اوسه مو کتاب رانغی د هغې په شا باندې وجه څه ده پترت صاحب کتاب خو انشاءالله چې د کمپوزنګ د مرحلې نه تیر شو د کمپوزنګ مرحله د خیره مکمل شو او انشاءالله چې ډیر زر به چاپ شي د خیره په میاشت نیمه کې به انشاءالله چې کتاب مارکیټ ته راشي دا خو ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده کتاب نوم مو صحیح ښه نوم خو مو ولجي د منې کنه درد سندره مې کړې او نوم مو له خوښ کړی دی او الله دې وکړي چې د کتونکو هم خوښ شي ډیره زیاته ښایسته نامه منې کنه درد سندره مې کړې انشاءالله تعالی د ملګرو لاس ته به ډېر زر راورسي او ویې ګورئ
او دا به تاسو ته دې نه پته لګي د شاعرۍ نه چې واقعي خبره ده ښایسته لیک کوي. صابر صاحب د ملګرو سره براله غزل شریک کې ملګري په انتظار څه شعرونه نور دي فطرت صاحب چې بس ته ارمان د انتظار په اور کې نه ساتمه، بس ته ارمان د انتظار په اور کې نه ساتمه، نور د یادونه د زړګي په کور کې نه ساتمه. مننه چې اوس د دردونو سره ځان مشغولولی شمه، اوس د دردونو سره ځان مشغولولی شمه، زمړه اوس دې د پر هر ټکور کې نه ساتمه، او ستا د دې ښار له شوره چغې او سلګۍ راخیږي، ستا د دې ښار له شوره چغې او سلګۍ راخیږي، لیونی کېږم ځان په دغه شور کې نه ساتمه. مننه جي ستا د دې ښار له شوره چغې او سلګۍ راخیږي، لیونی کېږم ځان په دغه شور کې نه ساتمه، او چې به مې ستا په هر قدم پسې نظر ګرځوو، چې به مې ستا په هر قدم پسې نظر ګرځوو، هغسې سترګې کږې ستا په لور کې نه ساتمه. مننه جي چې به مې ستا په هر قدم پسې نظر ګرځوو، هغسې سترګې کږې ستا په لور کې نه ساتمه، او د ډېرو ډېرو بې حسۍ داسې زړه ماتی کړمه، د ډېرو ډېرو بې حسۍ داسې زړه ماتی کړمه، احساسه ځکه ځان د ژوند په زور کې نه ساتمه، د ډېرو ډېرو بې حسۍ داسې زړه ماتی کړمه، احساسه ځکه ځان د ژوند په زور کې نه ساتمه. او صابره بس ته دغه ډېره وتر دې چې وشوه، صابره بس ته دغه ډېره وتر دې چې وشوه، اخواته ژوند د تهمتونو تور کې نه ساتمه. څه شعرونه نور دي چې ستا بې لوزۍ په انتظار کې له کمره پرېستم، ستا بې لوزۍ په انتظار کې له کمره پرېستم، ډېرو وهمونو په دې لار کې له کمره پرېستم. او نوید صاحب شعر دی پکې چې په چا چې ډېر ډېر نازېدمه ما پې ملا تړله، په چا چې ډېر ډېر نازېدمه ما پې ملا تړله، یارانو هغو په اعتبار کې له کمره پرېستم. مننه جي په چا چې ډېر ډېر نازېدمه ما پې ملا تړله، یارانو هغو په اعتبار کې له کمره پرېستم. او وخته د دغه څو کسانو فطرت نه بدلیدو، وخته د دغه څو کسانو فطرت نه بدلیدو، همې په کاروم همې کار کې له کمره پرېستم. مننه جي وخته د دغه څو کسانو فطرت نه بدلیدو، همې په کاروم همې کار کې له کمره پرېستم. او ستا د نازړه نازړه وادو انتها داسې وه چې ستا د نازړه نازړه وادو انتها داسې وه چې لکه یوسف کړمار کې له کمره پرېستم. مننه جي ستا د نازړه نازړه وادو انتها داسې وه چې لکه یوسف کړمار کې له کمره پرېستم. صابره خدای ګو که مې دوست او دشمن وپېژندو، صابره هر چا په زار زار کې له کمره پرېستم. او یو دوه درې شعره نور دي چې د ډېرو کشالو ډک زلمیتوب دی سر خوړلی، د ډېرو کشالو ډک زلمیتوب دی سر خوړلی، یارانو خو بس سمدم لیونتوب دی سر خوړلی. او پسلی د ارمان سره شالونه راخواره کوي، پسلی د ارمان سره شالونه راخواره کوي، نیمګړی ترېنه پاتې ناویتوب دی سر خوړلی. او مننه جي او د حسن ملکي د سخاوت سره مزه کړي، د حسن ملکي د سخاوت سره مزه کړي، په دې کې هم زده کړی د شومتوب دی سر خوړلی. مننه جي د حسن ملکي د سخاوت سره مزه کړي، په دې کې هم زده کړی د شومتوب دی سر خوړلی. او د هر سړي منګولې مې د ژوند په تصویر ښکاري، د هر سړي منګولې مې د ژوند په تصویر ښکاري، حیران یم چې دا څنګه سړیتوب دی سر خوړلی. ډېره مننه جي. خپل پروګرام هم په دغه ځای راټولوم د اول خان ارمان په 3 شعرونو باندې چې بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې، بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې، زه دلته یو هندو له تعویذونو له راتلم، یاري څه لیونتوب دی، دغه مخکې جومات نه دی، د کلي نه به دلته کې منځونو له راتلم. ملګرو چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، په لوی الله مو سپارم تر روان پروګرامه پورې. ما او زما ورور راشد انصار له راکړئ اجازت. د الله په امان.